سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم بدل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بنګړي نشان ووهئ. مننه. که چېرته ډېرې مېرمنې داسې شته دي چې هغه ډېر کوروالی یا سیکس ته زړه نه کېږي او نه کوي چې تر څو سیکس ته زړه وشي او یا هم معامله وکړي، نو تاسو کولی شئ دغه یو شی پرې وخورئ او بیا ټوله شپه پکې تېږې کړئ. یا هم ترشي الوچې ورکړئ او یا هم لیمو ورکړئ، خو باید په دې طریقې ورکړئ. که چېرته ترشي الوچې یا لیمو ورکوئ نو تاسو باید حتما وچه سرکه یا هم لمده سرکه ورسره استعمال کړئ، ځکه اکثره مېرمنې داسې وي چې د هغوی د شهوت مرکز په تویوالي سره یا ترشوالي سره راویښېږي. د ډېرو ښځو بیا داسې شوق هم وي چې په ډېرو خوږو سره راپارېږي، خو د اکثره یعنې په سلو کې 80% مېرمنې چې وي هغه چې تروش شیان یا تریو شیان وخوري، نو په دې سره بیا د هغوی د هغه شهوت هغه مرکزونه چې په بدن کې لري راویښېږي او راپارول کېږي او بیا یې سیکس یا معاملې ته زړه کېږي. نو تاسو کولی شئ چې یا ترشي الوچې یا هم لیمو یا هم سرکه ورکړئ. د یوې سرکې په استعمال سره تاسو کولی شئ د مېرمنې هغه شهوت راڅېره کړئ. دغه طریقه هر څوک استعمالولی شي. ښه ملګرو، که تاسو زموږ ویډیو خوښ شوي زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ د ویډیوګانو څخه هېڅ خراب غلط مطلب ونه اخلئ، ځکه موږ هغه ویډیوګانې جوړو کومې چې ستاسو ضرورت وي. زموږ څخه دغه پوښتنې حتما کېږي، ځکه موږ د ځان څخه دغه ویډیوګانې نه جوړوو، موږ یې د نورو چینلونو یعنې اردو چینلونو نه راخلو، بیا یې تاسو ترجمه کوو او تاسو په خدمت کې وړاندې کوو. هیله کوم ملګرو موږ ته غلط کمنټونه او غلط لایکونه مه کوئ، موږ ته صحیح لایک او صحیح کمنټ وکړئ تر څو زموږ چینل هم مخکې لاړ شي او ستاسو مشکلات هم حل شي. خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو خوښه شوې لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سره سبسکرایب کړئ. مننه.